بسم الله الرحمن الرحیم. له پیښ سره د مبارزې آمادګۍ ادارې ولایتي ریاستونو په هیواد کې د ورښتونو له پیلېدو سره سم له خپلو امکاناتو په ګټې اخیستنې سره او د ملي او نړیوالو مؤسسو په همکارۍ له سروې سره هممهاله زیانمنو کورنیو ته د نغدي خوراکي او غیر خوراکي مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده او دا مهال هم زموږ تخنیکي ټیمونه په سیمو کې په سروې او مرستو رسولو بوخت دي ترڅو د هیوادوالو ستونزو ته پر وخت رسېدنه وکړي. له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې په تېرو څلورو ساعتونو کې د بارانونو، سیلابونو، د واورې ښویدنې، د ځمکې ښویدنې او تالندې برېښنا د پیښو له امله له بدمرغه په پکتیکا، میدان وردګ، غزني، غور، بادغیس، جوزجان، فاریاب، بدخشان، لغمان او کونړ ولایتونو کې 14 تنه شهیدان او 7 تنه نور ټپیان شوي دي. همدارنګه 50 کورونه په بشپړ ډول، 11 کورونه په نسبي ډول او 6 د برېښنا شبکې ویجاړې شوي دي. سربیره پر دې د 307 جریبه کرنیزو ځمکو او باغونو حاصلات له منځه تللي او 14 سولرونه هم ویجاړ شوي دي او په ټولیز ډول 110 څاروي هم تلف شوي دي چې د دغه پیښو له امله په ټولیز ډول 333 کورنۍ زیانمنې شوي دي. له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ادارې د ولایتي ریاستونو د راپورونو له مخې د روان لمریز کال د وری میاشتې له 6 نیټې څخه تر نن ورځې پورې د بارانونو، سیلابونو، زلزلې، د چت نړېدو، تالندې برېښنا، د غره ښویدنې او د ډبرو ښویدو د پیښو له امله له بده مرغه د هیواد په کچه 214 تنه شهیدان او 300 تنه ټپیان او 11 کسان نادرکه شوي دي. همدارنګه 1601 کورونه په بشپړ ډول، 5921 کورونه په نسبي ډول ویجاړ شوي او 380 هټۍ په بشپړ او نسبي ډول او 322 کیلومتره سړکونه او 15 پلچکونه هم ویجاړ شوي دي. سربیره پر دې د 19004 جریبه کرنیزو ځمکو او د 2800 باغونو حاصلات له منځه تللي، 15495 ونې، 2304 تختې سولرونه، 352 د اوبو شبکې او څاګانې ویجاړې شوي دي او 1443 څاروي هم تلف شوي دي چې په ټولیز ډول 12014 کورنۍ د دغه پیښو له امله زیانمنې شوي دي. له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ اداره له ټولو هیوادوالو غوښتنه کوي چې د ورښتونو پر مهال د خپل ځان او مال د خوندي ساتلو لپاره له سیندونو او د سیلابي لارو څخه لرې پاتې شي، د هوا پیژندنې وړاندوینو او د دې ادارې خبرداریو ته په جدي توګه پاملرنه وکړي او د ولایتي کمیټو لخوا وړاندې شوي احتیاطي تدابیر دې عملي کړي.